د نبی علیہ السلام د سیرت پاک د بیاناتو سلسله وه. په 10 هجره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حج کړی دی چې هغې ته حجة الوداع وایي. حج چې کله فرض شو، اختلاف د علماو پکې لږ غوندې شته دی، خو 9 هجرې باندې حج فرض شو. نو 13 جمعه مې ویلي چې د بعضې حالاتو او عوارضو په بنا نبی علیہ السلام لا نړو حضرت ابوبکر صدیق یې لېږلی و، او هغه ته یې دا ویلي چې ته اعلان وکړه چې آینده کال به نبی علیہ السلام حج له راځي، نو که څوک د پیغمبر علیہ السلام په ملګرتیا کې حج کول غواړي نو رادې شي. نو هر مسلمان دا غوښتله چې موږ دې د حضور پاک سره یو ځای حج وکړو. نو په 10 هجرې د ذیقعدې په میاشت کې حضور پاک د مدینې منورې نه ووته. 15 د ذیقعدې وه او د خالي ورځ وه. مدینې منورې نه چې کله نبی علیہ السلام ووته، نو ذوالحلیفه به یې ورته ویې اوس ورته ابیار علي وایي. دا د مدینې د خلکو میقات دی. میقات دې ته وایي چې څوک په یو دا ځای نه الله د نبی علیہ السلام په جبه مقرر کړي دي چې څوک په دې ځای تېرېږي او مکې مکرمې ته ځي، نو دی به د حج په سیزن کې د حج نیت کوي او د حج د سیزن نه علاوه به د عمرې نیت کوي. تقریبا 6-7 کیلومیټر کم و بیش د مدینې منورې نه دا بار دی. اوس پکې ډېر لوی عظیم الشان جومات جوړ شوی دی، لوی جومات دی، ټول ایر کنډیشن دی، او غیر چاپیره ته د دنیا غسلخانې دي، حمامات، د لمبلو ځایونه، د چارهدامونو ځایونه، د یخ اوبو دپاره ځان له سیسټم دی، او د ګاډو د ودرولو ځان له پارکینګ دی. او چې څومره خلک د مدینې نه مکې ته ځي، اکثر دا مسافر کم چې حج یا عمرې له تلي، نو دی به لازما دغه جومات ته ځي او هغې کې به یا د عمرې نیت کوي او یا به د حج نیت کوي. هغه زمانه کې جومات نو یو اونه وه، یو خوړو د خوړ خوا کې یو اونه وه. د هغه اونې لاندې نبي علیہ السلام دمه کړې وه د خوړ په غاړه، اوچ خوړو. نو د خالي په ورځ ماسپښین لمونځ چې وکړو، ووتل، مازدیګر لمونځ یې په دغه ذوالحلیفه کې وکړو، ماښام، ماسخوتن، سار، او د بلې ورځې د 26 ذیقعدې د ماسپښین لمونځ. او بیا چې د ماسپښین لمونځ یې وکړ، نو نبي علیہ السلام صحابه ورته وویل چې اوس نیت وکړئ، که څوک د عمرې نیت کوئ او که څوک د حج نیت کوئ او که څوک د حج او د عمرې د دواړو نیت کوئ. په دغه سیزن کې د عمرې نیت چې څوک وکړي او د نیت وي چې عمره وکړم، د هغې نه به فارغ شم، بیا به د حج نیت وکړم، نو هغې ته تمتع وایي. او که صرف د حج نیت وکړي نو هغې ته حج افراد وایي، او چې د دواړو په یو ځل نیت وکړي نو هغې ته حج قران وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د حج قران نیت وکړ. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دې خبرې ته مضبوط اشارې کړي دي، او د دې وجې نه زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې قران والا حج بهتر دی، مشقت او کړاو هم پکې زیات دی. نو د ټولو صحابو په مخ کې چونکې د نبی علیہ السلام مقصد دا چې دا خو زما اخیري د فرضیت نه پس دا اخیري حج دی، الله پوی کړی بل حج خو نه کوم، او حج ګران کار دی، حج مسلو باندې پوهېدل. نو د صحابو په مخ کې دا ټول اعمال کول چې دوی مانه چل زده کړي. نو 26 ذیقعده باندې د میانې میاشت د ماسپښین د مانځه نه پس نبی علیہ السلام 2 څادرونه ځان نه تاو کړل. د احرام څادر یې ورته وایي، یو د پرتوګ په ځای لنګ، بل د کمیس په ځای باندې ځان نه تاو کړ. د صحابو مخکې چې هغې وویني، بیا 2 رکعته نیت نفل وکړل. دې ته سنت الاحرام وایي، د احرام 2 رکعته نفل. دا چې څوک د حج او د عمرې نیت کوي،
دا 2 رکعاته نفل به ضرور کوي. یعنی مستحب دی، مسنون دی، سنت موکده دی، څه واجب فرض نه دی. داسې وخت کې به کوي چې کم وخت کې نفل صحیح کېږي. که د مازدیګر نه پس دا نیت کوو نو بیا دې نه کوي، یا د سهار د لمانځه نه پسې دا نیت کوو نو بیا دې نه کوي. کم اوقاتو کې چې نفل صحیح کېږي نو هغې اوقاتو کې دا 2 رکعاته وکړي، لکه د نیت وکړي د دې خبرې چې چونکې د احرام تړم او د احرام نه مخکې نبي علیه السلام دا 2 رکعاته کړي دي، نو زه هم دا 2 رکعاته کوم. د احرام 2 رکعاته سنت، او چې دا 2 رکعاته اوس څوک کوي د هغې دې وخت کې خو نیت نه دی کړی، دا احرام ممنوعات لا نه دي شروع، نو سر دې پټ کړي په خپل څادر کې. آداب دا دی چې 2 رکعاته مونځ وکړه د مانځه نه پس، نبي علیه السلام د حج او د عمرې د دواړو نیت وکړ. دې ته قران وایي. په یو سفر کې او په یو احرام کې د دواړو نیت کول. د اوس چې ته نیت کې نو داسې به وایي چې اللهم انی اريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. یا پښتو کې به وایي چې الله د حج او د عمرې د دواړو نیت کوم، ماته احسان کې او د قبولیت معنی قبول کړي. او که یوازې د عمرې نیت کې نو بیا به صرف د عمرې ټکي وایي چې د عمرې نیت کوم، او که یوازې د حج نیت کې نو د حج نیت کوم. خو نبی علیہ السلام د دواړو نیت وکړو، بیا لبیک وویل. قانون دا دی چې د نیت نه پس به لبیک یو ځل په زوره وایي، دا واجب دی. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. لبیک یا اللہ زستا حضور کے حاضریم، ستا دربار کے حاضریم، تا تا حاضریم یو ځلنا، بار بار تا تا حاضریم، یو وقت زستا نه پټنیم الله. اللهم یا اللہ لبیک، تا تا بار بار حاضری خپل لګوم یو ځلنا، بار بار تا نه پټنیم، تا تا ښکاریم، ستا دربار کې زه د عبادت حاضری لګوم. لبیک بیا وی لا شریک لک، اللہ تعالی شریک نشتا. ځکه مشرکانو به شرک کو، یهودیانو به شرک کو، عیسایانو به شرک کو، دی وی لا شریک لک، اللہ تعالی شریک نشتا. بیا وی لبیک ان الحمد والنعمة لک. خدای چې څومره ښکلي صفتونه دي دا ټول ستا دي. قدرت د خدای ښکلي صفت دی، ته الله قادر بادشاہ، ته خالق، ته رازق، ته مالک، تو دنیا کے انسان پیدا کے، ہم فنا کے، ہم روزی تور کے، جن عزت مال دولت بچی اللہ دا ټول ستا په لاس کې. چې څومره ښکلي صفتونه دي دا ټول د الله دي. ان الحمد والنعمة، والله چې دا څومره احسانات دي پیرزونې دي الله دا ټول ستا د طرف نه دي. والملک، بادشاہی به خدای ستا ده، د انسان به څه بادشاہی نن به یې سبا بني. ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. اخر کې بیا وایي چې الله تعالی شریک نشته. دا لبیک شروع شي. ښځې به پټ وایي، سړی به په زوره وایي. یو انسان که داسې و مجبور و چې لبیک یې نه یادېده، نو علما وایي چې خیر دی بل ذکر دی په زوره ووایي، هر یو ذکر چې وي. خو لبیک سنت دی، د نبي علیہ السلام هم دقه لبیک والا ذکر پکې کړی دی او ډېر لوی ثواب یې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک لبیک وایي د ده د لبیک سره د ځمکې د ختمېدو پورې ښي طرف ته او ګس طرف ته چې څومره کاڼي بوټي دي دا به د قیامت په ورځ دله شهادت کوي. د ده لبیک چې څوک اوري دله به د قیامت په ورځ شهادت کوي، او د ده د لبیک سره د ځمکې ختمېدو پورې چې څومره کاڼي بوټي دي ټول ورسره لبیک وایي. ان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم. الله وی هر شی د الله تسبیح وی، خدا هغې په تسبیحاتو مونږ پوهېږو نه. دا شنه بوټي ټول الله یادوي. حدیث کې راځي چې کله د الله ذکر بند شي نو وچ شي، بیا څانګه وچه شي. دا جامه چې تر څو پاکه د الله ذکر کوي، چې کله خیره نه شي د الله ذکر بیا بند شي. دا اوبه چې تر څو روانې وي د الله ذکر کوي، او چې کله دا ذکر بند که څښا شي بیا تر دې حده پورې دریاب کې د میان او کبان هم د الله ذکر کوي، او چې کله الله ذکر بند که د ښکاري په جال کې به نښتي. او دا چې څومره مرغۍ دي چرن پرن، دا څومره مرغۍ دي دا به هم د الله ذکر کوي، او چې کله هم د الله ذکر بند که د ښکاري جال کې به نښتي. بیا دنیا د الله په ذکر آباده ده. الله په خپل ذکر خوشحالیږي، الله خپله د خپل ځان ذکر کوي، د خپل ځان تسبیحات وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. الله چې ته د ځان کم صفت کې داسې زه ستا نشم کولی.
فرشتے لگیا دی دا اللہ صفت کئی کله نه خدای پیدا کړی دی په ذکر لگیا دی تسبیحات وی څوک په ولاړه دی څوک په قیام کې دی څوک په رکوع کې دی څوک په قومه دی څوک په سجده پرتی دی یو شان الله یادی نه هغې ستړي کېږي لا امور قرآن کې الله فرمایي نه پې ستړی راځي د ډوډۍ تاجت پې شته نه اودسماتي تاجت شته نه لوږې کپې راځي او نه پې تنده راځي یو شان دی د الله عبادت کوي او کله چې قیامت شي الله اکبر قیامت شي نبی علیہ السلام فرمایي دا فرشتې به سر روچت کړي اربونه کاله د الله عبادت وکړو لږ هم نه موږ یو دوه رکعته مونځ وکړو بیا هغه خپل مونځ په خلکو خرڅوو موږ یو دوه رکعته نفل وکړو بیا ځان رانه ختئ بس بیا ځان له سړی امتیان ګوري د پیغمبر یې دعوې کړي بیا یو څو رکعته نفل وکړي یو څو روجي ونیسي بس ځان ته بیا عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ځان نه جوړ کړي داسې نه ده فرشتو څونه اربه کربه د الله عبادت به کړي قیامت پر چې شپېلې وي سر به اوچت کړي د سجدې نه څوک به رکو نه سر پورته کړي څه به وایي سبحانک ربنا یا ربنا خدای ته د هر عیب نه پاکې ما عبدناک حق عبادتک الله ستا د شان مناسب چې کوم عبادت وګورې هغه موږ نه دی کړی فرشتې به وایي نو دا ذکر دی دې باندې الله خوشحالیږي نو دا ټول کاڼې بوټي د لبیک سره لبیک وایي او دله به ګوی کوي نن افسوس دا دی چې موږ خلک په لبیک هم شرمېږي څوک نه وایي په دې حج عمره کې دغه د نیت په وخت کې یو لبیک وایي بعض بیا چپ ناستي څوک گپ شپ لګوي او څوک یو بل سره خندا خوندي کوي حج نه نن عمرې نه رسم و رواج جوړ شوی دی خفه کېږئ مه صرف رسم و رواج دی له لاړ شم چې واپس راشم او ما ته خلک که جیو یو سړي سخا نوم و روان نوم و نو خلکو به ورته اسخا نوم اخېسته نو دی پې خفه کېده حج له لاړ چې حج یې وکړه چې راغې بیا ورته چې هغه خپل سخا نوم واخېسته وی خدای بې خو باسه حج مې دی له وکړه چې د ما نوم بدل کړي خدا ته حاجي صاحب ووایه نو بیا ما ته همغه سخا نوم وایه دیله ډېر خلک دي ما ته خلک حاجي صاحب ووایي ما له خلک غاړه کې میل واچوي خو خلکو ته ووایم چې ما دومره حجونه وکړل دومره مې عمرې وکړلې دا هر څه برباد شو په دې نیت چې کې هر څه برباد شو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه مخکې یو سړی لګیا خبرې کولې وي دا زما په لومبي حج کې دا کار کړی او بدوي هر سړي دوړه کړل وی صاحب ولې وی خلکو ته دې ښکاره کړه چې حجونه مې ډېر کړي دي لومبي حج معنا دا چې ډېر مې کړي دي ریا دې وکړه ریا به نه کوې لبیک بالکل څوک نه وایي حالانکه مسله د دین دا ده چې ګاډي ته خېجې لبیک وایه چې لوړ ځای ته خېجې لبیک وایه چې لوړ ځای نه کوزېږي لبیک وایه که چا سره ملاقات کې سلام نه مخکې لبیک وایه هغې نه پس سره سلام وکړه قسم دې لبیک پېژني څوک نه پته نه لګي د لبیک هېڅوک نه وایي جاس کې یو بل سره ګپې دي شپې دي فتو کې ګپې دي شپې دي په دا سوچ دي خلک دې طرف نه په دې سوچ کې دي چې دا به څنګه چلی او دا به کوټه به مې کم ځای کې وي او د ډوډۍ به مې څنګه یو خوراک به مې کم ځای او هغې طرف نه په دې سوچ کې وي چې دا سامانونه خو مې اخېستې دي او دا به جس کې څنګه وړم او لاس کې به وړم او که په پټه به ورکوم او دا به را سره پرېږدي او که به پرې نه دي ټول دقه سوچونه فکرونه دي موږ نه ډېر خلک د حج د عمرې تپوس کوي نو چې څنګه راشي لومبې دا تپوس نه کوي ډوډۍ به څنګه میلاوېږي څنګه چل وي دا تپوسونه خلک کوي څو جامې یوسو څو جوړې یوسو او هلته کې به زمونږ څونه پیسې لګي هلکه خدای بنده لږ تپوس هم وکړه چې هلته به کوم څه عبادت تپوس کم خلق کوي او د انتظامی امورو هلته د رهایش او بیا ځان سره سامان د وړو راوړو یو سړي مانه دا تپوس هم وکړو یو سړي مانه دا تپوس هم وکړو یاره دې بچو راته دا داسې لونه یاد کړي دي چې دا مکه کې ارزان دي که مدینه کې ارزان دي ما ورته دا په کارخانو مارکیټ کې ارزان دي حجلمه ده کارخانو مارکیټ ته لاړ چې هغه دې نه بیګ را ډک کا بچو له راوړه دلته ارزان دي هلته د دنیا سودا له مزه هلته د آخرت سودا له لاړ شه هلته دې له مزه چې زه بچو له تحفې راوړم او زه وارثانو له تحفې راوړم هلته دې له لاړ شه چې جنت ته ځان سره رسول الله مبارک له تحفه یوسم او قیامت پر زه د حج یو ډالۍ د خدای مخکې پیش کم دا تحفه د حج زه رسول الله ته ورسومه چې الله ستا د پیغمبر په طریقه ما دا حج دالې کړی دی او دا ډالۍ زه د الله مخې ته کېدم چې الله حج تا یو عبادت مقرر کړی او داسې عبادت و چې د هغې نه بهترین عبادت بل نو الله دا ډالۍ مې راوړه دله قبوله کړه دا بهترینه ډالۍ ده نور یې فضول خبرې لبیک به دې ووایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لبیک وی او بیا روان شو په خپله اوښه مبارکه قصوا چې کومه اوښه د هغې خپله مبارکه اوښه و په هغې باندې سور شو او چې بیا په اوښه سور شو نو بیا یې ووی لبیک
چا هغه اورېدلې دی چا ړومبې ده اورېدلې دی اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک او خسور شو بیا لبیک وی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی وی قسم دې عجیبه منظرو د رسول الله مبارک خوا کې ولاړم وی چې ښي طرف ته ګس طرف ته مخکې رستو مې کتل داسې د انسانانو دریاب مې لیده تقریبا 1,00,000 څوک 90,000 وی څوک 1,00,000 وی څوک 1,14,000 یادوي او څوک وی 1,40,000 امتیان د نبی علیہ السلام سره په دې سفر کې ملګري دي دومره تعداد چې ته نه مخکې چا لیدلی دی او نه وروستو چا لیدلی دی او ټول چې پیغمبر علیه السلام لبیک وی نو ټول په شریک او سره په چغه وی لبیک اللهم لبیک څومره خوشګوار لمحات به څومره د خوند سفر به لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک هغه ځای نه را روان شو د مدینې منورې نه او مکې مکرمې ته راځي سفر کوي په لاره کې څومره قبیلې دي خلکو ته خو پته ده چې حضور پاک به حج ته ځي هر چا ځان تیار کړی دی لاره کې قبیلو خلک هم شاملېږي استقبالونه هم کوي صحابه کرام په لاره کې مکې مکرمې ته راورسېدل 8 یا 9 ورځې کې چې مکې مکرمې ته څنګه راورسېده نبي علیه السلام نیغ ورغې بیت الله شریف له دلته هم د دنیا خلک ملګري دي بیت الله خو اوس هغه بیت الله دی چې کوم مخکې بیت الله اوس خو د مسلمان بیت الله دی اوس خو بوتان پکې ختم شوي دي راغی چې څنګه نبی علیہ السلام بیت الله ته راورسېد او نیغ بیت الله ته وکتل د لومبۍ دعا بیت الله ته کړې ده څه وایي اللهم زد هذا البیت اللهم زد هذا البیت تشریفا وتکریما وتعذیبا ومهابة خدایا دې بیت الله له ډېر زیات عزت ورکړې د بیت الله عزت خو د دین عزت دی خدایا دې له ډېر لوی شرافت ورکړې خدایا دې له د روب ورکړې روب دې روب چې د انسان په زړه کې ورپرېږدي او واقع شي الله داسې روب وله ورکړي دی بیت الله له او مسله دا ده چې سړی ورسېږي دا دعا دې کوي هلته د بیت الله یو ځان له عظمت او یو ځان له روب دی یو انګریز دی او دی په خپله یهودي دی او ښځه انګریزه ده خپله عیسایي دی ښځه انګریزه ده او یهودي دی دی وی چې مونږ د یو تیلو کمپنۍ کې ملازمت کوم نوکریم کوله وی زمونږ په جده کې ډیوټي ولګېدله هلته ډېر غیر ملکي خلک په دې جده کې ځای په ځای خپل نوکري کوي دا ښځه وایي چې جده کې به مونږ داسې بار راوتو نو ما داسې خلک به لیدل د چا به سپینې جامې وې او د ښځو هم څه بل شان سر باندې ټوټلا چولې و یو مخصوص لباس کې به مې خلک لیدل چې ډلې ډلې روانې دي ښځې به مې په مخصوص لباس کې لیدلې د دې مخصوص اواز به مې اورېده ما مې د خاوند نه تپوس وکړه چې دا جده کې د ایرپورټ نه په دې بازار کې مونږ دا خلک اینو ناشنا غوندې خلک د یو شان سپینې جامې چولې دي 2 څادرې سرونه سرتور دي د حاجي مثال د لیونو دی سر تور دی او خپې بلخپې او چپلې په یو خپه کې دی او یو چپلې په بله خپه کې دی هېڅ نشته او ښځې مخونه ښکاره دي سر یې تړلی دی په رومال باندې قباګانې چولې چې دا څه کم خلک دي دا څه کوي وی خاوند مې راته وی چې دا دلته یو ښار دی هغې ته مکه وی او د دې مسلمانانو په دې مکه کې یو میله لګي دې هغه میلې له راځي او د دې قانون دا دی چې هغه میلې له دې راځي اختر تهوار نو دې دا مخصوص جامه چې ښځې مخصوص جامه چې او دې دا مخصوص جامه چې وی ما ورته دا انګریزان د دې سیر و تفریح ډېر خوند وله ورکوي اکثر کیمرې ورسره یو فوټوانه مو باسي او ټول ژوند او پیسې هم په دغه برباده کړه یاره د مسلمانانو دې میلې له نه د اختر له نه خاوند مې ما ته ویل چې نه هغه کې غیر مسلم نه پرېږدي واقعي د مدینې نه چې راځي نو بورډ لګېدلی دی د مکې مکرمې په لار او جدې نه چې دی نو بورډ لګېدلی دی او هغې کې باقاعده لیکلي چې ممنوع الدخول لغیر المسلمین چې غیر مسلم به دننه نه دي مدینې ته هم نه پرېږدي او انګریزۍ کې مته لیکلي چې غیر مسلم به دننه نه دي نو خاوند راته وی چې غیر مسلم دننه نه پرېږدي وی ما ورته وی چې موږ څوک څه پېژني جامې مو همدغسې واچو لکه د دوی چې دي زه به دغسې جامې واچوم اتم دغسې جامې واچو ګاډي کې به کښېنو خو که چا په لاره ودرولو واپس به شو او که ونه درولو میله خو به وګورو چې دا د مسلمانانو څه میله ده څه شی دی
ډېره ښه ده. وی ما هم دغه زنانو په شان جامې واچولې او زما خاوند هم هقسې څادرونه ځان نه تو کړل، ټکسي مو که د مکې دپاره او روان شو. وی په لاره اړو چاونه درلو نیغ مکې ته ورسېدو. چې هلته ورسېدو اوس به میله کوم ځای لګي، چا نه تپوس کو هسې نه څوک راباندې پوه نه شي چې دا تاسو دلته څه کوئ، پولیس ګرفتار نه کړي. خو مونږ وی چې دا خلک کم خوازي مونږ دوی پسې ځو. وی دا خلک کم تلل مونږ هم ورپسې روان یو. وی دا یو جومات باندې په یو کوټه ورننوځي، په یو دروازه مونږ هم پکې ننوت. تماشه کو چې دا خلک دننه څه کوي، دا میله د څه ده. خلک خو دې ابشارونو ته او دې غرونو ته او دې ځنګلونو ته میله وي، بازارو لګي پکې. دا خلک روان دي ټول په دې جومات په دې کوټه دننه کېږي، برنډه ده ورپسې بله برنډه ده ورپسې بله برنډه ده، برنډې نه پس کوزېږي. یو کوټه ده او په کوټه باندې یو تور غلاف پروت دی او دا خلک لګیا دغه غلاف دغه تورې کوټې نه تاویږي راتاویږي. څوک جاړي، څوک مخصوص انداز کې خپلې چغې وایي، چا لاسونه پورته کړي دي الله ته سوالونه کوي. واقعي وروڼو ګورئ ډېر عجیبه منظر چې څوک په صدق دل لاړ شي، په صدق دل دا پکې شرط دی، او په دې نیت لاړ شي چې زه صرف او صرف د الله رضا لځم. هغه یو عجیبه منظر دی. بیا بادشاه به هم تاویږي، ګدا به هم تاویږي، مالدار او غریب به هم تاویږي، ملا به هم تاویږي، امي به هم تاویږي، ښځه به هم تاویږي او سړی به هم تاویږي. او هر یو سړی دقه ځای کې په دې سوچ کې دی چې زه د الله در ته راغلی مو د الله نه غواړم او زما دعا به الله قبلوي. وی دا خلک د دې تورې کوټې نه تاویږي. وی زه او دا خاوند مې دقسې چې دا کم ځای تاویږي هغې ته مطاف وایي، دواړه هم دقسې پکې ودرېدو، یو سایډ ته شو ودرېدو، تماشه کوو چې دا څنګه میله ده. دې کې خو نه دوکان شته، نه بازار شته، نه غر شته، نه ابشار شته او نه ورکې ځنګل شته. یاره ممکن ده چې د کوټه کې دننه د چا قبر وي. اکثر د زیارتونو له خلک ځي او دا خلک جوړ دا مسلمانان جوړه غیله راغلي دي، اوس دوی لګیا دي تاویږي، اوازونه کوي او لاسونه چا اسمان ته داسې اوچت کړي، چا داسې اوچت کړي دي او ټول څوک په شریکه لګیا دي چغې وایي، لبیک اوازونه پکې څوک کوي، څوک دعاګانې کوي. وی ما دې کوټې ته داسې نیغ نیغ کتل او خاوند مې هم دقسې راته ودرېده، دې هم نیغ نیغ ګوري. وی اتفاق دا چې وی زما جړه راغله. وی داسې جړه راغله چې ما نه یو شان اوښکې بهېږي. وی ما وی چې د دې خاوند نه تپوس کوم چې دا کوټه ده څه ده، دې کې څه دي، خو داسې جړه راغله چې زما د خولې نه خبره نه وځي. خوله مې بلکل ژبه بنده شوه، ځکه سړی چې چاړه ګونګی یو شان دې کوټې ته ګورم، نظر مې هم تې بل خوا نه ځي اوس، او خلک هم په ځای پاتې شو، دې کوټې ته نیغ نیغ ګورم او دا کوټه مې ځان ته داسې راکاږي، زما د نظر ځان ته راکاږي او دا کوټه ماله داسې دعوت راکوي چې ګنې مشابه ما ته رانږدې شه او ماله رامنډه که او ماله راشه. په دې سوچ کې پرېوتم، زه ورته نیغ نیغ ګورم او زه جاړم. وی ما وی چې د خاوند نه تپوس کوم، خو دا سکت راکې نه چې د دې خاوند نه تپوس وکړم. وی داسې ډېر ساعت مې وکتل او جاړم، دا ټول وجود مې د اوښکو نه لوند شو. وی چې داسې مخ مې واړو، د خاوند ته مې وکتل، وی خاوند مې دې کوټې ته بقې سترګې نیولي دي او هم جاړي، هغه په مخ هم اوښکې را روانې دي. وی چې لږ یو پوټی هغه هیبت د بیت الله ډېر لوی هیبت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړې ده چې اللهم زد هذا البيت تکریما وتشریفا وتعظیما ومهابة. خدای دې بیت الله له ډېر عزت ورکړي. څومره عزت یې درشته ووایه، په مخ د ځمکه د بلې کوټې دومره عزت شته نشته. که تاسو څوک نه یې تللی نو پته درته نشته که څوک لاړ شي هغه ته پته ده چې خلک دا مخ ور پورې، ښځې نر ور پورې، کله دا مخ مږي کله دا مخ ور پورې مږي. ګرمۍ یخنۍ ته نه ګوري، هر سړی ورځي او په ملتظم باندې دقسې لاسونه لګولي وي او هر سړی خدای ته په چغو دی چې یا الله فقیر ببابکا، خدای فقیر ستا دروازه کې ولاړ، مسکین ببابکا، خدای مسکین ستا په دروازه کې ولاړ دی، مستر ببابکا، خدای محتاج راغلی دی ستا دروازه کې، جاء من فج عمیق، لرې لرې ځای نه خدای راغلی تاله راغلی مو خدای. دا سوچ تصور دقه جوړول پکار دی. حج عاشقانه سفر دی، حج د لیونتوب سفر دی.
عقل خدا وي چې خدای ته ودرېږي ته خدای نه تاویږي پکار دی چې ښه جامې واچې پرتوب کمیس سر پټ کې پټکې په سر کې چوغات کوټ او دغه واسکټ واچې ښه مزېدار خسته جرابې بهترین لباس واچوه نه 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 لیونۍ به درته چا نه جوړی معشوقې پسې چې عاشق منډه وي په جامه نه دی معشوقې پسې چې عاشق په منډه یا په سر نه چې سر تور دی او که نه دی لیونۍ دې ته وایي چې خپې خپیبلې او سر تور بن بدنزي بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا پوسو کو وی اللہ رسول کم حج غورا دی وی اغا حج غورا دی چی پکی دا لبیک چغی وی او خلق پکی دا سارو وینی توی کی ذبح پکیو کی تمتو قرآن بیا دی تپوس کئی وی کم حاجی غورا دی اللہ رسول کم حاجی غورا دی وی چی سر ببری و بین تیزی سر ببر دی و بین تیزی اللہ تخیل چې خدای زه په دا خپل لباس دی وخت کې نه یو عاشق من له ترړې والی یو سړي منځ کا او د هغه مخکې تېر شو دې منځګزار سلام وګرځه ورمنډه کړې مری نه ونیو خدای دې بې خوباسه ته ما ته نه ګورې چې زه لګې منځ کوم کله داسې زما مخکې تېرېږي او کله داسې تېرېږي عقل دې نشته هغه عاشق ورته وایي دا منځ څه ته وایي وایي ته منځ نه پېژنې وایي نه راته ته ووایه وایي زه خدای ته ولاړ یم منځ دې ته وایي چې خدای ته ولاړ یم وی خدای دی معشوقه ده وی یو ای قمقلا وی ده یو مجازی معشوقی پسی پا منڈو توڑے موترا تا نخکاره پتا نشتا او تا حقیقی معشوقی پسی پا منڈو ترڑے تا تا نخکاره مچے دستا مخ کے تیرے گم بے وقفا چی سلے دقا سوچو کی چیز یو حقیقی اللہ لراغلیم او زمان دا ہر صدا لگے اللہ پلاس کی دی بل چا پلاس کے نا لا شریک لک تالا خدای شریک نشتا ان الحمد والنعمت لك خدای چې څومره ښکلي صفتونه ټول ستا دي څومره احسانات دي ما بكم من نعمت فمن الله چې څومره نعمتونه دا د الله د طرف نه دي په دې سوچ کې سړی تاویږي قسم دی یو طواف د ولی الله جوړی هغه تصور د موږ نشته یو حج د لوی بزرګ د زمانې جوړی نو چې مې وکتل اوس زم جاړم او خاون مې هم جاړي زه اوس خبرې هغه سره کوم خو خبرو جبه میں کار نہ کئی آخرہ کے لگ میں پٹے جبو چلو خاون تمہیں چیس سڑیا دا سے شے دے اچھی تھی وی ما تمہیں خاون ہوئی چھے پسلگو کے چھے تل محسوس ہے وہ یہ دو تیم چھے زخو پدے زڑ کے انقلاب محسوس ہوں مخو آغا زڑ نہ دے چھے کم مخ کے ہو سے انقلاب محسوس ہے دا محسوس ہوں چھے دا بیت دا کور دا یو حقیقی کور دے او دا یو سچ دین سر تعلق لری او دا مونږ نه طلب کوي مونږ غواړي چې مونږ ته رانږدې شه او زما والا دین قبول کا ما ته خدا رښتونی دین ښکاري د دې کوټې والا دین ما ته خدا رښتونی مذهب ښکاري او سړي زما زړه نه خو هغه هر څه ووتل ښه د یهودانه ده زما زړه نه خو هر څه وتي دي ما ته خو دا اسلام رښتونی مذهب ښکاري او د اسلام دا کوټه ما ته رښتونی کوټه ښکاري ته څه وی وی سړي ښځې ما ته هم دا محسوسېږي زم دا ویم چې دا رښتونی کوټه ده او د دې مسلمانانو دا دین رښتونی دین دی د اسلام رښتونی مذهب دی او دا کوټه مانم تقاضا کوي لاس نه لقوي خو ما زه محسوسوم چې ما ته اشارې کوي چې ما ته رانږدې شي وی اقه ځای دواړه ولاړو یو سړی م د مټه رونیوه انا لله و انا یو سړی م د مټه دلته راشه ارورې چې خلک مسلمانېږي په څه طریقه مسلمانېږي یو سړی په اسلام کې داخلېږي په کومه طریقه به اسلام کې داخلېږي موږ ته لږ یو پوټې ووایه هغه سړي وایي چې دغه کلمه به وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی د بیت الله په کتوم دا کلمه وی خدای پاک ایمان را نصیب او وایي چې په ټوله دنیا کې به داسې هېڅوک هم نه چې هغې د بیت الله په کتو خدای هغې ته ایمان نصیب کړی دی وی یو ځیم یو زما خاوند نو حضور پاک ورته دعا کوي او بیا چې ورشي علماء لیکي وي چې الله اکبر مخامخ الله اکبر الله اکبر درې ځله الله اکبر یا یو ځل ووایه او خدای ته لاس اوچت که او د الله نه وغواړه چې څه غواړې الله دله درکوي بهترینه دعا چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښولې د امت ته او الله قرآن کې ښودلې ده هغه دا ده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار یا الله د دنیا ښکلی ژوند راکړي خشته جون چې ته پکې خوشاله زم پکې خوشاله چې انسان خوشاله الله خوشاله دا خشته جون او په آخرت کې مال خپل خشته جون نه کې د جنت والا د دوزخ نه ګوره او قنا عذاب النار د جهنم د اور نه بچ کی نو حضور پاک چې دا کار وکړ دا دعای ولستله نو نیغ راغی
نو استبا وکړه. عمره چې سړی کوي نو استبا به کوي، دا ښې اوږه ښکاره کړي او دا ګسه پټه کړي. دا بیا لیونتوب دی. ګوره ښې اوږه ښکاره شو. اووالو چکرو کې به دا ښې اوښکه دي ښکارئ استبا، او په لومبو درېو چکرو کې به رمل کوي، رمل پهلواني. دا مټې به وی چې دا اوږې داسې ړقي او دا خپې به جوختې جوختې ږدي. دا به ښکاره کوي چې بس یو سړی ما ته مخامخ ولاړ، دا غله په پردو نه ورځه او د حجر اسود باندې خپل دواړه لاس مبارک کېښودل او ښکلې کړ. دې ته استلام وایي. نبی علیہ السلام فرمایي الحجر الاسود یمین الله فی الارض. حجر اسود په دې مخ د ځمکه د خدای ښی لاس دی. د خدای داسې لاسونه نشته لکه زمونږ، څوک دا د متشابهاتو نه ګڼي. د خدای داسې لاسونه نشته. مطلب څه دی؟ مطلب دا چې حجر اسود لا ورځې زړه کې دا تصور وکړه چې ما د الله لاس ښکل کړ. نو چې د الله لاس ښکل کې نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ورځ به د حجر اسود سترګې نظر به لګي او جبه به په هغې به خبرې کوي، او چا چې د دې په سچ استلام کړی دی هغه به د خدای په دربار کې ګوی کوي. دا حجر اسود. نو حضور پاک ښکل که عبدالله ابن عمر به په ټیل کې ورته حجر اسود به یې ښکلاو زور کې. چا ورته وی دا په دومره ټیل کې ولې دا بیت الله ښکلی؟ وی زما د قسم په خدای وي چې ما حضور پاک لیدلی دی چې دی ښکل کړی. ځکه بس زه دې ته نه ګورم ټیل دی او که ټیل نه دی، خو زه به یې ښکلو. اوس پکې یو بوټی یو مسله دی چې زنانه پکې ډېرې زیاتې وي، ښځو له نه دي پکار بلکل. ځکه ښځې په رش کې داسې یو بل سره ټیلونه جوړ کړي داسې چې هغه وجودونه یو بل سره ډېر کلک نښتې وي. د لرې ځای نه زنانه استلام کوي، په رش کې یو بل سره دیکې وایي، دا ګناه ده، بیا حرام دي. حجر اسود ښکلول مستحب دي، او ښځو سره جنګېدل یا د ښځو سړو سره جنګېدل حرام دي. خو د سړي نه صبرېږي او نه د زنانه وړه صبرېږي. نو حجر اسود یې ښکل کړه. او چې ښکلې که څنګه اوس هم مسله چې ښکل که ښکلولی نه شي نو لاس یو څه هغه ښکل که. که داسې هم نه کېږي یو کونټی یو څه ښکل که، او که داسې هم نه لرې ځای نه ورته لاسونه اوچت که. بسم الله الله اکبر ولله الحمد. که دا دې مو سره چې والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دا لاسونه ښکل که. اوړه کې دا تصور وکړه چې لکه ما په حجر اسود کېښودل او بیا مې دا خپل لاسونه ښکل کړل. نو په ښي طرف روان شو نبی علیہ السلام. نو په لومبو درېو چکرو کې پهلواني وکړه چې طواف او هر چکر کې چې به راته نو حجر اسود استلام به یې کوو. حجر اسود به یې ښکلاو یا به یې په لاس کېښوده، هغه لاس مبارک به یې ښکلاو. طواف خلاص شو. اووه چکرې د بیت الله شریف دې ته طواف وایي. خلک د طواف نه دي خبر بلکل، او نه د طواف په چل څوک پوهېږي. یو ملګري ما ته خبره کوله، زموږ ملګري یو بابا سړی پښتونو لګیا طواف یې کو. وی دې ماته وایي چې ملګري ته پښتون یې مې چې او وی دا خلک به کله ودرېږي؟ مې چې مقصد دې څه دی؟ وی زه خو چې راغلی یم لګیا یم تاوېږم، دا خلک خو نه ودرېږي، زما خو خپې ماتې شوې. ما ورته چې بابا دا ودرېږي نه، دا خو څوک پکې راځي او څوک تېوځي. اووه چکر دې پورې کړي وي، سار مې شروع کړی، ورځ مې غونډه تېره کړه چې اوس به دا خلک ودرېږي، اوس به ودرېږي، اوس به ودرېږي، اوس به ودرېږي، څوک هم نه ودرېږي. مې چې بس ته ودرېږه خلک پرېږده. هلته خو څوک څه نه غریبانان نه دي خبر په دغه سوچ کې. څوک په طواف دوران کې ورمنډېږي په بیت الله شریف او سینه پورې مږي، حالانکې طواف دوران کې چې داسې دی وکړل طواف دې فاسد شو، داسې به نه کې. بلکې علما لیکي چې طواف دوران کې بیت الله ته کتل هم مکروه دي. اووه چکرې نبي علیه السلام مبارک پوره کړی، او چې اووه چکرې پوره کړی بیا استلام وکړه د حجر اسود. بیا راغی مقام ابراهیم ته. مقام ابراهیم نه شاته دو رکعته واجب الطواف ورته ویې هغې وکړل. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، دو رکعته واجب الطواف یې وکړل. په داسې ځای کې به کې چې مخ د مقام ابراهیم ته مخامخ یو مخ د بیت الله ته شي دواړو ته. او که داسې نه وره شو یا د منځګزارو مخکې تېرېدل ټیلو نو خیر دی، په حرم مبارک کې چې کم ځای دی خوښه یې نو هلته وکړه. بیا راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمزم کوی ته. هغه زمانه کې خو زمزم کوی ښکاره و، اوس خو زمزم کوی مکمل پټ دی. څه زمانه مخکې چې زه تللی وم یو ځل، نو هغې کې د زمزم کوی لاندې ښکارېده، خلک به په پوړو کوزېدل، د ښځو ځان له ځای و د سړو ځان له ځای و، او دننه پکې سبیل و، خلکو به ته اوبه باقاعده څکلې کوی و، کوی به خلکو لیده موټرې پرې لګېدلې وې.
اوس مکمله بند کړی دی او لرې ته چې ته پیپ ایستی دی. نبی علیہ السلام مبارک راغی زمزم له، د زمزم اوبه وڅښلې، او د زمزم اوبه څښل دا عبادت دی، د زمزم اوبو ته کتل د عبادت دی، او د زمزم د اوبو د څکو وخت کې رب العالمین د انسان دعا قبلوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې زمزم الزمزم لما شرب له، چې په کوم نیت ته وڅښل الله بدله هغه نیت برابروي. زمزم یې وڅښه او یې ښه ډېر یې وڅښه، وایي دومره وڅښه چې دا پختی دې پې وپړسېږي. زمزم یې وڅښه. چې زمزم نه کله فارغ شو نو بیا راغی یو بل استلام یې وکړو، صفا مروه ته چې دی یو بل استلام به کې، او بیا لاړ صفا ته. صفا غونډۍ ته وخته نو د عقل ته کې بیا د سعی نیت کوي بنده. دا آیت نبی علیہ السلام اولسته، دا ولې دا و چې ابدأ بما بدأ الله به، چې خدای پاک په قرآن شریف کې د کم نه شروع کړی زم د هغې نه شروع کوم. نو دا آیت وی ان الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم. دې صفا باندې بیا بعض خلک نه پوهېږي، ښځې سړي دي او لګیا به استلام به کوي، لاسونه به بیت الله ته داسې داسې کوي. نه هلته استلام نشته، هلته دعا به کوي، لاس به پورته کې بیت الله ته مخ به کې. دا د دعا د قبلېدو ځای دی چې څومره دعا کولی شي نو دقل ته د الله نه وکړه. نو بیا روان شو نبي علیہ السلام مروان ته. مروان یو تقریبا 2 فرلانګه مزل دی. مروان ته وخت نو هلته بیا به بیت الله ته طریقه دا د مخکې نو دعا به وکړي. نبي علیہ السلام بیت الله ته مخ کړه مروه، یو صحابي وي ډېر سات نبي علیہ السلام ولاړو، مروه ته یې مخ کړي دعا یې غوښتله. بیا صفا ته، بیا مروه ته. په دې منځ کې یو خوړو، اوس خو خوړ نشته، اوس 2 شنه راډونه دي، د هغې په منځ کې به منډه وی. هغه ځای کې نبي علیہ السلام منډه واله او بیا مروه ته ورسېد. په مروه باندې طواف ختم شو، سعی ختمه شو، 2 چکرې شو، صفا نه شروع کېږي په مروه ختمېږي. دا عمره شوه، دې سره بنده فارغ شي. نو که د چا حج تمتع وي نو بس ابه ځان بیا سر به وخورئ، هغه خپلې جامې به لرې کړي، هغه د احرام او عامې جامې به واچوي. او که د چا حج قراني نو هغه به ځان نه حلالوي، ابه د احرام چې کم ممنوعات دي د هغې نه به بلکل ځان ساتي، نه به نکونه اخلي، نه به سر کټ کوي. بس هغه سړی حج قران والا به سر نبي علیہ السلام دلته سر نه دی کټ کړی، او نه نبي علیہ السلام دلته سر خریلی دی، ځکه نبی علیہ السلام قران کې و. تمتع والا به سر خری یا به سر کټ کوي، که ویښتې د ګوتې د بند نه غټي نو بیا سر قینچي کول شي، او که ویښتې د ګوتې د بند نه واړي نو په قینچي کولو کار نه کېږي. ښځه چې ده ابه سر کټ کوي، که حج تمتع یو نو سر به کټ کوي، د ګوتې د بند عمره ویښته به د ټول سر نه علي ګورئ، یوازې د کمسۍ هغه 2 څوکې نه یا د څلورمې حصې د سر نه د ګوتې د بند عمره ویښته به کټ کوي. چونکې حضور پاک خو قارن و قران کې و، هغه سر ونه خری و، احرام کې به پاتې، ګمنځ به نه وی چې ویښته در نه ونه ځي، خوشبو به نه استعمالی، د بیبي نه به ځان ساتې، به ستا نه ځان ساتي، او د خوشبویو نه به ځان ساتې. بیا که حج ته وخت و نو طوافونه کوه، طواف کولی شي، او که حج ته وخت نو بیا حج لځه. بهر کیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه څو ورځې په دغه کې تیرې کړې، په 5 د ذوالحجې یا 4 د ذوالحجې را رسېدلی و مکې مکرمې ته. په مکه مکرمه کې 8 ورځې تیرې کړې، او په 1 د ذوالحجې 1 تاریخ نبی علیہ السلام بیت الله ته راغی او صحابه راغونډ کړل او د حج چلې ورته وښو چې موږ به حج په کومه طریقه کوو، دا مسنون دي. نو په 8 تاریخ د ذوالحجې نبی علیہ السلام په اوښه باندې سور شو او منا ته لاړ، چونکې قارنو د دویم نیت پکې سر نه ضرورت نشته، او که کم سړی متمتع دی نو هغه بیا دقلته د حج نیت کوي. لاړ منا ته په 8 تاریخ د سار د مانځه نه پس منا ته لاړ. نو په منا کې یې د ماسپښین مونځ وکړو، د مازدیګر یې مو وکړو، د ماښام یې مو وکړو، د ماسخوتن یې مو وکړو، او د عرفې د ورځې د 9 تاریخ د عرفې د ورځې سار مونځ یې پکې وکړو. او د حضور پاک خیمه چې کوم ځای لګېدلې و هلته جومات ته مسجد خیف ورته وایي، خلک چې ورته غټ شیطان وایي، د هغه رکوټ شیطان وایي، د هغې رکوټ شیطان سره خوا کې یو ډېر عظیم الشان جومات دی، نن سبا ډېر لوی جومات دی مسجد خیف. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خیمه وه. د عرفې په ورځ سهار وختي عرفات ته لاړ نبي علیه السلام، او صحابو نه ته تپوس کړو چې صاحب عرفات کې کوم ځای کې درته موږ خیمه خښه کړو؟ نو نمیره یو ځای دی، ورته یې په نمیره کې راله خیمه خښه کړې. هلته اوس یو لوی جومات جوړ شوی دی، د
د حضور پاک دغه خیمې په ځای باندې هغې ته مسجد نمیره وایي او چې په لاره روان دی نو پیغمبر علیه السلام مقصې لبیک وایي صحابه هم ورسره لبیک وایي او حضور پاک هم لبیک وایي نو وختي ورسېد چې ورسېد عرفات ته په هغه خپله خیمه کې دمه وکړه اوس هم قانون داري که وختي ورسېد په خپله خیمه کې دمه وکړه او چې کله د زوال شو نو نبی علیہ السلام وغوښتله اوښه ورته راوسته په هغې باندې سور شو او چې کوم جبل رحمت دی یو مشهور غر دی دا خلک ځي په عرفات کې هغې جبل رحمت ته نبی علیہ السلام مبارک لاړ صحابه ټول څوک په غر ولاړ دي څوک یو خوا څوک بل خوا او مکبرین الصوت چې د نبی علیہ السلام اواز رسوي دا هم ځای په ځای مقرر دی چې د پیغمبر علیہ السلام اواز امت ته ورسېږي صحابو ته ورسېږي نو نبی علیہ السلام یو ډېره ناشنا خطبه ویلې ده په عرفات کې ډېر عجیبه په اوښه مبارکه سور شو قصوه دا ولې د الله حمد وي او د خدای پاک پوره تعریفات یې وکړل ډېر هغې نه پسې یو څو ضروري خبرې کړې دي هغه ضروري خبرې چې کومې حضور پاک کړي دي نو درته وایم یوه خبره نبی علیہ السلام مبارک دا وکړه دا تقریر دا بعضې سې دی په منا کې بیا کړي دي دلته هم کړي دي هلته هم کړي دي لومبې تپوس یې وکړئ یومن هذا نن د سر ورځ ده نن فلان کې ورځ ده ایو شهر هذا دا کومه میاشت ده صحابه غږ ونه کړ حضور پاک په فلان کې میاشت ده ایو بلد هذا دا کوم ښار دی صحابه الله رسول عالم دی ښه پوهېږي وي دا د مکې مکرمې او د هغې د مضافاتو ښار نه دی وی ولې نه نو نبي علیه السلام مبارک یو عجیبه خبره وکړه الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم كحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا زه به هغه د پښتو ترجمه درته نه کوم په هغه مفهوم او په هغه مقصد هم پوهېږم لکه څنګه چې د اختر میاشت وي او د عرفې ورځي د اختر میاشت او د عرفې ورځ او د بیت الله خوی او یو سړی پکې ګناه وکړي نو الله پې خفه کېږي که نه خفه کېږي وی د مسلمان عزت اغشتل د مسلمان وینه تویول د مسلمان مال په ناجایز طریقه اغشتل په هغې الله داسې خفه کېږي لکه د عرفې په ورځ د لوی اختر په میاشت کې د بیت الله په خوا کې یو سړی سنګین جرم وکړي یو موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الله ته مخامخ ودرېد وی ما څه بهترین لوی بیت دی او ما اکرمکو صد خدای ته خوښې لیکن زما د په هغه ذات قسم چې د دنیا ته په حیث د پیغمبر را لېږلې ما چې د مسلمان عزت ستا نه د خدای په نزد زیات دی ستا په بېعزتۍ دومره الله نه خفه کېږي لکه د یو مسلمان په بېعزتۍ چې څومره الله خفه کېږي یا خو دا خبره وکړه دویمه یو بله خبره وکړه ګوره اعلانونه کوي نبی علیه السلام قانون شو قانون تر قیامته پورې وی د جاهلیت چې څومره دي چې څومره د جاهلیت څیزونه دي ادما د قدم لاندې پراته دي ختم الا كل شيء من امر الجاهلیت تحت قدمی هاتین موضوعه د جاهلیت ټول رسمونه ختم د ما د خپو لاندې شو ختم نن نه پس به د جاهلیت یو کار نه کوي د اسلام نه مخکې چې څومره جهالت کارونو د جاهلیت د زمانې دریم سوی وی د اسلام نه مخکې که چا څوک وجلي نن بیا بدل نه اخلی بس ختم شو بدلې ختم نن نوی دور شروع شو او لومبې په ویزه عمل کوم زما د تر زوی ربیعه ابن حارث ابن عبد المطلب بنو هذیل وجلی دی هغې وجلی دی زما ور باندې بدل پورې دی د تر زوی مې بدل قصاص مې پورې دی خو د جاهلیت په زمانه کې شوي دي بس ما هغه بدل پرېښود د جاهلیت بدلې بنالی ختم او بیا سوی وی خبردار ګوري سود حرام ربا حرام او کله چا د چا سره د سود پیسې وي نو خپل راس المال اصل والی سود بنالی او په دې مزه عمل کوم ټولو نه مخکې حضرت عباس رضی الله عنه به خلکو سره د ربا کاروبار کو د سود وی زما تره د عباس چې څومره چا سره د سود پیسې دي ختم موږ یې نه غواړو ته لومبی عمل په خپله کوي سود ډېر انتهایی ګناه ده ډېر لوی جرم دی سود الله او رسول سره جنگ کول دی او د سود متعلق یو حدیث کې راځي سود دومره لوی ګناه ده الله اکبر
دومره لویه ګناه ده چې نبی علیه السلام فرمایي د سود 1 روپۍ د 10 زناګانو نه سخت جرم دی. دومره خطرناک شی دی. خلک نن سبا څومره په سودونو کې مبتلا دي، بس په یو طریقه پیسه ګټل. سود حرام شو. بل څه وایي نبی علیه السلام؟ الا فاتقوا الله فی النساء. ګوره د ښځو په حق کې د خدای نه ویریږئ، ښځو سره ظلم نه کوئ. جاهلیه زمانه کې به خلک ښځو سره ظلمونه کول، اوس هم ډېر خلک ښځو سره ظلمونه کوي. خور لور له حق نه ورکوي، دا ظلم دی ښځې سره. یو د چورۍ په میاشت کې د چورۍ په شکري باندې دغه حق ګڼي بس، او د اختر په میاشت کې چې تا یو جوړه جامې دا حق ګڼي. یو رکوړې ټیمګې شو، یو 2 سیره روجې شوې، چوري شوه، د چټ یو جوړه جامې شوې، به دا د خور لور حق دی. دا موږ د خور لور حق دا ګڼلی دی بس. او قرباني خاصم ځان لکه نو هغه خولو لګي، دا د خور لور حق دی. نه د خور لور پوره حق ورکوي، چې حق یې د سره ظلم به نه کوي په ښځه چې پلار کرے نه پرېږدي. دا ظلم دی، زیاتې دی. نبی علیه السلام فرمایي دا ستا په لاس کې قیدیانې دي. ګورې ښځه به څه کوي؟ هغه د خاوند حقونه دي. هغه به هغه څوک کور ته نه پرېږدي چې خاوند پرې خفه کېږي. هغه به خپل عزت بې د خاوند نه بل چاته نه ښکاره کوي. ښځو سره ظلم به نه کوي. دا بل اعلان شو. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خبره بله مو کړه. بهر کیف اخره کې دا وایي وی تاسو نه به د قیامت پر ورځ زما متعلق تپوس کېږي، څه به وایئ؟ د ځان غمم دی ورسره. لکه د نوح علیه السلام قوم به نوح علیه السلام ودرئ، تپوس به ترې کوي تاسو ته پیغمبر راغلی؟ هغوی به څه وایي؟ ما جاءنا من نذیر، موږ له پیغمبر نه دی راغلی. نوح علیه السلام به ورته چې الله زه خو ورغلی یم، تا ته پته ده. قوم به وایي نه دی راغلی. الله به ورته نوح علیه السلام ته ګواه دې شته؟ من یشهد لک؟ یو ګوان مې شته. وی څوک دی؟ محمد و امته صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام امت زما ګوان دی. نبی علیه السلام فرمایي تاسو به ګوی بیا کوئ. بخاری کې حدیث دی د نبی هم امت به ګوی کو چې آو الله مونږ ته پته ده چې دی نوح علیه السلام د خپل قوم ته ستا دین رسول دی. دا قوم به راپاسي په مونږ به حمله وکړي چې تاسو ته څه پته ده چې ډېره تاسو هغه وخت کې ویسو. الله به مونږ تاسو خو نه وی څنګه ګوی کوئ؟ ګوی خو مشاهده غواړي. مونږ به وایو چې الله تا مونږ ته قرآن کې ویلي دي، ته رښتیا وایې، تا ویلي دي. څنګه تکونون شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. نو نبی علیہ السلام سره غم دی که نه؟ نو تپوس به ترې کوي چې تاسو نه به تپوس کېږي. تسألون عنکم یوم القیامة عني، تاسو نه به زما متعلق تپوس کېږي، څه به وایئ؟ 1,40,000 صحابه کرام په یو اواز وایي. څه وایي؟ موږ به دا وایو، دا به وایو چې الله رسول تا موږ ته دین را رسول دی. قد بلغت یا رسول الله، دین دی رسول دی. وادیت الامانه، امانت تم دا الله مونږ ته را رسول دی. ونصحت الامه، امت ته خیرم رسول دی. دا درې خبرې په یو جبه ټولو صحابه ووې. نو نبی علیه السلام مبارک ګوته اوچته کړله، 3 ځله داسې کړي اللهم اشهد، بیا داسې کړي اللهم اشهد، بیا داسې کړي اللهم اشهد. یا الله ته پې ګواه شه، هسې نه د قیامت پر ورځ انکار ونه کېږي. نو دا آیت نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ ما تاسو ته ستاسو دین کامل که. باس دین ځکه دینه 3 میاشتې پس تقریبا نبی اسلام وفات شو، دینه پس دین کامل شو. واتممت علیکم نعمتی، زما چې کوم احسان و په تاسو مې پوره کړ. دینکم دا نه وی دینی، دین ستاسو دی. ګورې تاسو به نیسئ، نعمت زما دی. وردیت لکم الاسلام دینا، بس یهودیت عیسائیت ازمونه ختم. نن سبا هم خلک په ازمونو فخرونه کوي که نه کوي؟ فلان کیزم او فلان کیزم او فلان کیزم. نه، ازمونه ختم. رضیت لکم الاسلام دینا، ستا د زندګۍ د تېرېدو چې کوم شی د لما مقرر کړی هغې نوم به اسلام وي. هو سماکم المسلمین من قبل فی هذا، بس اسلام شو. دا آیت نازل شو. چې دا آیت نازل شو صحابه دومره خوشحاله چې دین زمونږ مکمل شو، او زمونږ دی دین ته الله نوم خپله کېښودو، او الله ورته خپل احسان ووی. نو صحابه په خوشحالی دي، او حضرت ابوبکر صدیق په جړا شو. صحابه دا سپینګري ولې جاړي؟ نن خو زمونږ د اختر ورځ ده. حضرت عمر فاروق یو یهودي وایي تاسو قرآن کې یو آیات ته که دا په موږ نازل وي، هغه ورځ به موږ د اختر ورځ ګرځولې وه.
وی کوم آیات وی الیوم اکملت لکم دینکم دا آیت چې الله فخر سره وی دین مدله مکمل کړ ناقص نه اسلام والا دین مکمل دا زمان نعمت ته نوم د لمه خو دري کدا آیت زمون کې نازل مونږ به دا روز اختر ورځ نیولا عمر ته بیوقوفه خبره تا به آیت د نازل دونه مخکې وته د اختر ورځ وي مال خدای نازل کړی د اختر پر ورځ دی دا عرفه ورځ د مسلمان د اختر ورځ دی عبادت او د جمعې ورځ و معرفه هم جمعه د اختر پر ورځ مال نبی الله نازل کړی دی نو ابو بکر صدیق جړل خلکو دا بوډا ولې جاړي ته خو د خوشاله خبره ده ابو بکر وی جالن پدې چې رسول الله را روان دی صلی الله علیه وسلم وی دې کې اشاره ده پدې آیت کې هغه د پیغمبر علیه السلام خاص دوست مرګره دی وی جالن پدې چې نبی دې آیت کې اشاره چې حضور پاک را روان دی ولې چې دین را لېګل دی لو چې موږ ته دین او رسیدین مکمل شو د پیغمبر ضرورت ختم شو صحابه فورن د نبی هم تاسو کو د الله رسول ابو بکر خدا غسی وی ابو بکر ټیک وی لږه خوشحالي او بیا صحابه خپه شو چې واقعي دین مکمل شو د حضور پاک چې صلی دنیا ته را لېږلو ضرورت خو پوره شو واقعي دوه نیمې درې میاشتې پس یو څور لکه دا ذوالحجه ده نهمه ذوالحجه پسې محرم سفر ربیع الاول تقریبا درې میاشتې پس نبی علیه السلام د دنیا نه بیا حضور پاک دا تقریر وکړ بیا د ماسپښین او د مازدیګر مونځ یو ځای وکړل اول د ماسپښین مونځ او بیا د مازدیګر مونځ او بیا په دعا کې سره مصروف شو مسجد ماښامه پورې دعا وکړله د عرفې پر ورځ او بیا د ماښام چې نور پرېوت را روان شو مزدلفې ته نو د ماښام ماسخوتن مونځ دواړه په مزدلفه کې کړي دي د ماسخوتن په وخت کې او حضور پاک ستړی چېرته نبي علیه السلام تهجد نه دي پرېښی بعضې اوقاتو کې پاتې شوي دي بیا وروستو کړي دي په دې شپه نبي علیه السلام تهجد هم نه دي کړی سار وختي پاسېده او بیا وقوف د مزدلفې وکړه الله ته جړاو د الله ذکر فذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم الله خیات کا نو چې کله نور راختې د هغې لږ غوندې مخکې را روان شو کاڼي ځان سره مزدلفې نه راغېښتي و نو لاړ جمرې عقبه ورته وایي غټ شیطان چې ورته خلک وایي هغې په 7 کاڼو باندې وویشته او د هغې نه پس چې هغې وویشته د کاڼو نه پس نو بیا هغه څاروي خپل ذبحه کړل مذبح ته لاړ څاروي ذبحه کړل څومره څاروي ذبح کړي دي مونږ خو یو تم وارختی مونږ وایه لکه په څو کېږي په 400 لږ ارزان بیه پکې نشته کوشش کوو چې د ارزان نه ارزان څاروي واخلو ټولو نه ارزان چې څومره کېږي لږو پیسو والا بس غاړه خلاصه کړو خفه کېږې منن سبا خو ټول اپریټرانو په لاس کې قصې پسې حج ته چې بوځي خم به هم پکې وي خم پکې شته خو ظالمان هم پکې شته خلکو نه پیسې غونډې کړي 400 ریاله چې دله قرباني کوم قسم دې ما ته په معتبرو ذرایعو دا پته لګېدلې ده چې بیا د 50 او د 80 ریالو د 100 ریالو څاروي ولا اخلي او ولا لالي باقي جیب کې اچوي وایي داسې چیلې اغېښتي چې هغې پسې غولان د په ځمکه راښکلې کېږي کنډم او مات اخلي ظالمان د حجانو نه پیسې وایي ظالمان د مسافرو جیبونو ته سترګې خړې کړې دي چې خدای له روان دي حجاج او معتمرین وفد الله د خدای جرګه ده نو د خدای جرګې ته سترګې خړې کړې چې دینه به مال وم ووایه په دنیا کې مال خدای به سره آخرت کې پوهېږي انشاءالله العزیز ډېره که چې څومره ډېره دا د خدای میلمانه ضیوف الرحمن دي دا د خدای میلمانه دي ته ولې جیبونه ظلم کوي بعض ظالمان بعضې ظلم کوي بعضې پکې خم شته نیکان هم پکې وي صالحان هم پکې وي بهر کې زمارونو نو هغه بیا هغه څاروي حضور پاک څومره حلال کړي دي 100 څاروي حلال کړي دي دې ته سخي وایي 100 څاروي 3 شپېتې په خپل لاس حلال کړي دي او بخاري کې حدیث دی چې اوښه حلالۍ په ولاړه حلالۍ دا په ولو تړي په ولاړه حلالۍ نو اوښې به غړانګه د یو بل نه مخکه کوله چې ما مخکې حلاله کا 3 شپېتې په خپل حلال کړي دي او دا باقي علي صاحب ته تا حلاله کا او د هغې نه پس بیا حالق نه یې راوغوښتو راشه ماله سر وخورایا نو سر مبارک یې وخوری او بیا په صحابه کرامو ویښته مبارک تقسیم کړل چې دا زما ویښته مبارک دي دا ځان سره برکتن کېدی تبرکان بیا راغې مکې مکرمې ته او طواف زیارت ورته وایي د هغې اووه چکرې ورپسې د صفا مروه په منځ کې منډې دي بس حج خلاص شو بیا لاړ نبي هم مینا ته نو په مینا کې 2 ورځې بیا تېرې کړې دي او بیا په 2 ورځو کې په لومبۍ ورځ باندې 3 واړه جمرات شیطانان اولي دا اول رکوټې بیا منځنۍ بیا غټ جمره ورته دا شیطان ورته موږ وایو کتاب کې ورته نه وایي او په 2 ورځ بیا د سره حج د نبي علیه السلام خلاص شو او دا اواز به صحابه ته کو چې
چې خذوا عني مناسککم ما نه ګوره د حج طریقې زده کړئ لعلی لا حج بعد عامی هذا ممکن ده چې دې نه پس بیا زه بل حج ونه کوم. دا د پیغمبر هم حجة الوداع ورته ځکه وایي یو ګونه رخصتي پکې د امت نه اخیستې ده او د اخیري حج هم د فرضیت نه پس بیا نبی علیہ السلام سره صحابه کرام ولاړ مدینه منورې ته. دا د سیرت په باب کې د حضور پاک د حجة الوداع واقعه مې درته ذکر کړه. رب العالمین امت لري دعاګانې غوښتې دي جی دا خو ما ډېر اختصار درته وکړه قسم دې لري دعاګانې عرفات کې امت له دعاګانې غوښتې دي او بیا په مزدلفه کې خدای ته جړلي دي امت له دعاګانې غوښتې دي موقع په موقع دعاګانې امت له غوښتې دي. نو الله دې موږ تاسو له د صحیح حج توفیق راکړي. الله دې زموږ تاسو په قسمت کې حج ولیکي عمره دې خدای زموږ تاسو په قسمت کې ولیکي او د نبی علیہ السلام په نقش قدم دې رب العالمین مونږ روان کړي. ایمان مور خپه ده دعا وکړه چې صلح وشي الله دې سره مور رضا کړي. ډېره اسانه خبره ده ورشه او مور سره کښېنه او ځان ورته نږدې کړه ورته وجاړه بې معافي غواړم اوس په دا سات پرې معاف کړي دا مور له دې زر نرمېږي. ښه زنانه د څه مشکلات دي یو زنانه د مشکلات دي ورته الله دې مشکلات په خیر او په خوشحالو بدل کړي. د بعضې دوستان دي وفات شوي دي شوکت خان وفات شوي دی هغه ته هم دعا وکړئ. زموږ د فضل قادر مولوي صاحب یو نینګورم وفات وه نور څومره مردګان دي دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي خدای او که نه دا زموږ د جمع ملګری دی او دعا ورته وکړئ نصر الله جي صاحب چې الله والا روغ صحت ورکړي او زموږ د جمع یو بل ملګری دی دغه عمر زونه راځي هغه او بالکل هغې هم دعا غوښتلې ده جی دا دغه چې د عمر زو دعا غوښتې ده عمر زونه راځي موږ ته سوداګر ورو وي دعا ورته وکړه چې الله تعالی ورله روغ صحت ورکړي. دلته هم باندې دوستانو دعاګانې غوښتې دي څومره مریضان دي الله ته ورله شفا ورکړي خدای ته مریضانو له شفا ورکړي. باید دوستان د هغوی د څه مشکلات دي پریشانۍ دي دعا وکړه چې الله ورله مشکلات او پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي. د چا اولاد نشته دعا ورته وکړي چې الله ورله نارینه اولاد ورکړي. الله ته زموږ د پریشانۍ چا ته څه قسمه پریشانۍ ټینشنونه دي هغه الله په خوشحالو بدلې کړي. خدای ته زموږ نه راضي شي خدای موږ لا زموږ دوستانو لا زموږ رشته دارانو لا دواړو جهانو خیر ورکړي. باید دوستان ډېر لرې لرې ځای نه پېښور نه یو ځای بل ځای نه راځي او دلته جمعې مانځله مردان نه الله یې ټولو له په یو قدم اجرونه ورکړي. زموږ یو بل ملګری دی د پېښور هغې غریب ته څه مشکلات دي وکړي چې الله والا مشکلات په خوشحالو بدل کړي. یا الله د چا په زړه کې څه حاجت دی ته وله پوره کړي چا ته څه پریشانۍ دی هغه وله په خوشحالو بدله کړي. ته د دنیا او د آخرت د فتنو نه وساتې د دنیا او د آخرت د شرونو نه وساتې د حضور پاک په نقش قدم هم روان کړي او آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.